قدرمنو اوس هم د مقررینو له کتاره د رئیس ته رابولم د میزان ولسوالۍ څخه راغلی قدرمن میلمه مجاهد شخصیت شیخ الحدیث والتفسیر محترم مولوي عبدالباری آغا صاحب په ډېر ادب او درنښت سره تر دریځه رابولم چې قدرمنو سامعینو ته خپله عالمانه وینا واوروي. محترم شیخ الحدیث والتفسیر مولوي عبدالباری آغا صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لخاتم النبيين فأحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية. صدق الله مولانا الكريم. معززين علماء و استاذان و شيوخو قدرمن ولس او سپیڅلو غیرتمنو مجاهدینو مبارکانو معززینو قدرمنو نو ستاسو په حضور کې یو مختصر خبره کوم چې د دې موږ ته هدایت وامرو. معززینو قدرمنو د الله عز وجل یو لوی فضل او رحمت او لوی احسان او ستر نعمت دی چې موږ تاسو په یو مشترک مجلس کې قرار لرو. د مختلفو سیمو مجاهدین علما سپیڅلي متدین هغه سرشندونکي مجاهدین مبارکان زموږ ستاسو د مجلس شریکان دي او موږ هم ستاسو په حضور کې دا د یو مختصر بیان ورکوو چې په څو کلو کې موږ کندهار تقریبا 18-19 کاله کې موږ دا شی د کندهار کې په یو جامع کې شراکت نه وکړی. نو دا د الله عز وجل یو لوی احسان دی. الله عز وجل دې موږ ته توفیق دې راکړي چې د دې ستر لوی نعمت شکر ادا کړو. ځکه که مو شکر نه کړی ادا بیا به دغه نعمت بیا زوال قبلوي. که مو چیرې شکر ادا کړي الله عز وجل به دې ته قوت ورکړي او زیادت به ورکړي. نو الله عز وجل دې موږ تاسو ته د دې توفیق راکړي. معزینو قدرمنو زه مختصره خبره یو د دې منیب مولوي صاحب پر سپارش باندې او یو زموږ ستاسو د امیر المؤمنین شیخ حفظه الله مبارک پر یو مختصره خبره چې دی توصیه کې علما ورته څه وایي او یا دغه منیب مولوي صاحب چې الحمدلله زموږ ستاسو یو لوی مشر او د استخباراتو مسؤل و نو په دې خاطر باندې د خبرې په احترام د په تایید به مختصره خبره وکم. معززینو قدرمنو د شیخ صاحب امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله مبارک یو توصیه علماو ته دا ده چې تاسو د ولس او د دې امارت اسلامي په مابین کې پل سي. تاسو ولس او امارت سره نږدې کړئ ځکه که چیرې ولس او امارت سره یوي یعنې د امارت او د دې ملک د کارکنانو هغه کسان چې دغه اختیار د دې ملک لري هغه ولس که سره یوي تشکیل او تمویل یا له خپله ملته سي دا به بیا بقا پیدا کوي دا به بیا یو قوت پیدا کوي بیا به نړیوال او نور کفري طاقتونه د دې په خلاف باندې څه نسي کولی. او دا مسؤلیت علماو ته چې سپارل سوی دی چې تاسو د ولس او د نظام په مابین کې تاسو پل جوړ سئ. که په نظام کې دا شنې خبرې وي چې هغه د ولس د اصولو د ولس د ارشاداتو د دې د کلتور د دې د عنعنات سره مخالف نه وي مخالف وي باید علما هغه ځای په ګوته کې چې دغه ادارې دا چارواکي دا مسؤلین هغه خطا واخلي. او که چیرې دا شنې وي ولس کې دا شنې ناخوالې وجود لري باید علما یې اصلاح کړي خلک صحیح رهبري کړي ځکه په حقیقت کې عمرا دغه علما دي لکه آیات مقدسه چې د اولو الامر یوه ترجمه هغه د علماو وه. او لله الحمد زموږ ستاسو افغاني ټولنه دا شنې جوړه ده د هر کلي د خپل امام مشر. نو په دې خاطر علما ښه کولی سي ښه رهبري کوی سي ښې جوړوی سي ښې ذهنونه ور جوړوی سي. نو دا د ده توصیه پر ځای ده ځکه دا علما وه چې د روس په خلاف یې فتواوې ورکړې قربانۍ یې ورکړلې خپلې سینې سپر وګرځولې دا و چې روس مات تباه او برباد
د خطه پای ته ولاړی. دا هغه علما دي چې د دغه کرغړې نظام او د دغه دنیا دا لوی طاقتونه د دغه ماته د دغه علماو د فتوا په برابر. نو علما دا شنه کردار لوبه وایس. تاسو چرته وای په تاریخ کې دغه نو لوی ماته چې موږ تاسو ولیدل دا نه دی لیدل سوی. ځکه یو وخت یو انګریز راغلی، یو وخت یو روسیا راغلی، په دې پلان ټوله دنیا لاسونه سره یو کړل. که کفري هیوادونه وه، که دغه په نامه اسلامي هیوادونه وه، دا ټولو لاس سره یو کوي. په خپل ملک کې غلامان راته پیدا کړل، ناموس پروشه پیدا کړل، په ډالرو یې رانیول، د ځانه سره د ډالرو وریځې راوستلې، پر ولس یې وورولې. ولس یې د خپل ځان په ډالرو نه په دلیل او په منطق، په ډالرو یې ځان ته رانیوئ. دا یې ټول د ځان همکاره کړل. دا علما ول چې دغه ولس ته حکم ورکړي چې د دې په مقابل کې ستاسو قرباني پر ځای، ستاسو غلیتوب جرم، ستاسو ناسته جرم، یو موصیت دی. پر تاسو باندې جهاد فرض عین دی، پر تاسو باندې مقابله فرض عین ده. د دغو علماو د هدایت په موافق تاسو ولیدل فلکاو انسانانو خپل سرونه قربان کړل، خپل بچان یې قربان کړل، خپل ناموس یې قربان کړلی، خپل ځانونه یې سپر وګرځول د دې د غشو دپاره چې د اسلامي نظام او د اسلامي ارشاداتو دفاع وي. نو علماو دا ستر ویاړو افتخار په نصیب شوی دی. دا نور ولس ورسره همکاره ځکه دی فتوا ورکړې ده. اوس هم علما دا کردار ولوبوي. علما دې د خلکو ذهنونه جوړ کړي، د غلط افکار چې خپریږي دغه باید اصلاح کړي. که د مذهب په خلاف وي، که د اسلام پر خلاف وي، که غربي دیموکراسي په عمل کې دې ته ترویج ورکول وي، د دې په خلاف باید کار وکړي. تاسو ګورئ دا دشمن د هر چا څه کار اخلي، او دا دشمن کله دا خبره هم کوي. تاسو وګورئ د دې فاسدې ادارې غلامان چې در وسلام په لامل نه د پرېښی، اوس هم هغه کار یې شروع کړی دی. دا د 20 کالو لاسته راوړنې دي. موږ یې څنګه د لاسه ورکړو؟ 20 کاله تا څه لاسته راوړنې راوړلې؟ د 20 کالو لاسته راوړنې دي هغه ببرسرې یتیمان سول. د 20 کالو لاسته راوړنې دي هغه زخمیان، هغه ټکور ټکور انسانان سول، هغه بري میندې سوې، هغه د دې مقدسات یې در پښو لاندې کړل، د دې ټولنې دي په وینو ولړلې، د دې جلسګاوې دي په وینو ولړلې، د خلکو خوشحالي دي په وینو ولړلې. دا ستا لاسته راوړنې وې. ملک ته دي ظلم او وحشت راوړي، ملک ته دي بربریت راوست، په ملک کې دي فحشا او منکر ډېره کړل. دا ستا لاسته راوړنې دي چې پر دنیا دي انجینې، پر دنیا باندې ستا هغه د معصوم ولس، د هغه مجاهد ولس، هغه د قرباني ولس چې دا شنې قرباني ورکړې ده، که چیرې د دغو قربانیو هغه وینې راټولې سي، پر دا بازار باندې رایله سي، دا بازار به دغه وینې د ځانه سره ویسي. دا شنې قرباني ورکول سوي دي. د کم هدف دپاره ورکول سوي دي؟ هغه د دې دپاره چې شریعت حقیقت دلته وجود پیدا کړي، اسلامي نظام دلته تحکیم ولري، هغه وجود ولري، اسلامي محاکمې وجود ولري. نو دا 1400 کاله چې موږ دلته قرباني ورکړې دي، دا 14 کاله چې کم هدف ته د مسلمانان رسېدلي دي، ته د 20 کالو لاسته راوړنې بیا د 14 کالو په مقابل کې ارزښت ورکوي. او هغه دا شنې فحشا او منکر چې دوی خپلې ښځې دغه پلیتو کافرانو سره کښېني. تاسو په راډیوګانو کې واورېدل، زموږ ستاسو د ولس د باچا په نامه باندې یادېدي. تاسو د ښځې خبره یې واورېدل چې د بوش څه ده، دننه په کوټه کې ناسته ده، خبریال پوښتنه کوي، سړي ته ژړا ودرېږي چې دا خو د افغانستان د ملک یو نماینده خو وو، دا خو د افغانستان د سیمې وو. هغه BBC والا پوښتنه جنې کوي، دا ښځې څه دی بیان کوي چې دا ښځې سر دی سره سپوړه دی، خوله یې وچه ده، کیفیت یې ډېر بدل دی. ولې خو دوی غواړي چې ازادي اول د خپله کوره ور شروع کړي، خپله ښځه یوازې مجلس ته د یو کافر سره پرېږدي. دا غیرت یې ملک ته راوستلی. په دې ارمان سي اوس هم خلک له یې څه خواشیني هم دي چې دا د طالبانو یا د علماو یو دغه راغلی، هغه ستر نعمت مو د لاسه ووتی. دا د الله عذاب و، دا د خدای رحمت نه و. د خدای رحمت وس قرار لري. د دغه لوی نعمت شکر ادا کړئ ولسه، د دغه در شا ودرېږئ، صفونه یې ډک کړئ. ای علماو، هغه ادارې د مجاهدینو ډکې کړئ. ای طالبان، ای مخلصینو، ای محبینو د اسلام، دغه ادارې په حاله وساتئ. اوس هم جهاد هغه وجود لري، باید په بری صغیر کې دغه نکته دا شنې تقویه او تمویل سي چې بیا د دنیا په هر کنج کې چې د اسلامي مقدساتو توهین او بې قدري کیږي، د اسلام په خلاف باندې فتواوې ورکول کیږي، پر مسلمانانو باندې ظلم او وحشت کیږي، باید د دې ځای سي
هغه دفاع وسي او مقابله ورسره ژوندۍ ولرو. معززینو قدرمنو، تر اوسه پورې د مسلمانانو هیوادونه د کافرانو په اختیار کې دي. ظلم او وحشت یې تاسو اورئ، نو تاسو ځانونه قوتمن کړئ، صفونه ډک کړئ. مدرسې دي، کلي اردو جوړ سي، کلي اردو دي مدرسې جوړ سي، مجاهدین دي، علما دي، طالبانو د مدارسو دي. د خپلې خبرې هیڅ کله د جهاد پر برابر نه پرېږدي. قدرمنو، دا نعره تکبیر را سره بدرګه کړئ په ښه جوش سره، په لوړ اواز سره. نعره تکبیر، نعره تکبیر. د افغانستان اسلامي امارت امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد، شهید سعید امیر المؤمنین ملا اختر محمد منصور، امیر المؤمنین شیخ هبت الله اخندزاده. نعره تکبیر. دا هم تاسو او هم شیخ. معززینو علماو، ستاسو شان، ستاسو قدر الله عز وجل په خپل کتاب کې ډېر بیان کړی دی. دا علم و چې هغه مخلوق چې ملکان دي، د دغه علم په سبب سره الله عز وجل د دغه خاورو څخه پیدا سوی انسان چې آدم دی، دا یې ورته مسجد وګرځاوی، دی سجدې ورته وکړي. تاسو پوهېږئ چې څونه معزز او قدرمن یاست. دا قدر هلته ساتای سو چې د خدای د دین څونه حمایت وکړي. تاسو ګورئ په دا ټولنه کې د خدای د دین چې چا څونه عزت وکړي، دغونه به په ټولنه کې عزتمن ومي. بس چورت پکښې کوه. په علماو کې، په مجاهدینو کې، په لوی اشخاصو، په افرادو کې چا چې ډېرې سختې قربانۍ ورکړي دي، چا چې څونه زحمت او تکلیف ګاللی دی، هغه الله عز وجل معزز او قدرمن هم په ټولنه کې ګرځولی دی. نو په دې خاطر مو مبارکانو، تاسو خپلې مدرسې اردوګان ځینې جوړ کړئ چې مجاهدین دلته تمویلیږي، جوړیږي. دغه ذهن مفکوره په ذهن ور اچوئ. یوازې د صرفبایي او د بخاري او د دې فکر مه ورسره پیدا کوئ چې یوازې سبقت متوجه کی. بیا د دې نظام د تحفظ خلق به څوک وي؟ په دې کې د روحیت د جهاد ژوندی کی، په دې کې مقاومت ژوندی کی چې د اسلامي مقدساتو چې په لکاو قرباني سوي دي هغه به بر سر یتیمان ګرځي، هغه بری منډې ګرځي، ټوکر ټوکر د باروت سره خپل ځانونه قرباني کړي دي. زما سره د ملګري وسته چې 3 نفرې د 3 ورونه شهیدان سوي دي. یو پات د کسان هم را سره سته چې یو پلار یې پاتې 4 ورونه د امریکایانو سره په سخته مقابله کې په شهادت رسېد، یو پلار یې و مور یې پاته ده. ای ولسه، ای علماو، طالبانو، د دغو وینو ته بیا څه جواب ورته وایاست که تاسو غلي کښېناستاست؟ هغه د دې دپاره کېدل چې فقط امریکایان وځي. ګورې، یو اسلامي نظام دی، یو اسلامي دولت دی. اسلامي دولت دا بولي چې هغه د ملک خلک مسلمانان. اسلامي نظام دا بولي چې هغه کم په سب کې چې کم کسان وجود لري هغه مسلمانان او پر اسلامي احکام باندې ولاړ. اسلامي تحکیم دلته کیږي، فیصلې او قضاوې د اسلام موافق وي، نو دې ته اسلامي نظام ورته وایي. دا که علما، مجاهدین، مخلصین، فاقان خلک شینی، نو بیا به د نظام بیا د دې څخه خالق کیږي. نو په دې خاطر مې دا خبره مبارکانو وکړل چې باید موږ هغه دغه د شیخ صاحب مبارک خبرې ته متوجه سو. بله خبره دغه مبارک وکړئ چې تاسو د خوارجو، د لامذهبو، د سلفیانو، د وابیانو پر برابر باندې تاسو څه خبرې کوئ. زموږ هم د دې څه یو خواهش دی. ای معززینو، ای مجاهدینو، تاسو هغه خلک چې د دې پر خلاف کم ګامونه راپورته کړي هغه تاسو حمایت کړئ. وابي دي، که څوک وابي بولي که نه بولي. موږ خو کله یو سړی وابي دی نوم یې وربدلوو. دا خو یو نوم دی، یو حقیقت دی. سړی پر هر چا کولی شي. پر یو لوی سلفي باندې د حنفي نوم ورته کوي، پر مدرسه باندې د حنفي مدرسې نوم ورباندې شي چې دا د احنافو مدرسه ده مثلا. خبره به سړی حقیقت ته ګوري، وینا ته به ګوري، تعلق ته به ګوري، رابطې ته به ګوري چې د چا سره رابطه ده، د مدرسې تمویل د کومه ځای کیږي، تکمیل یې د کومه ځای کیږي. نو په دې خاطر مدې ته دا خبره ده. هو معززینو، مجاهدینو، مبارکانو، که د درختې په میوه پسې ګرځېدې چې ختمولی دې درخت دې نه پرې کول، دا سهوه ده. دغه درخت نورې میوې هم کوي، دغه درخت څه نور د دې ریښو څې نور نالان هم پیدا کیږي. تاسو هغه مراکز وتړئ چې د سلفیت مفکوره لري، د وهابیت مفکوره لري، هغه پر موږ تاسو ټولو باندې د کفارو حکم کوي.
پر موږ ته ټولو باندې د سلفیانو عقیده دا ده چې دا مشرکین دي، زموږ ښځې د دې میزیانې دي، زموږ اولاد د دې غلامان او مریان. تاسو چرت پکښې کوئ. دا مفکوره خبیثه مفکوره ده. دا یې دا ملک نه غواړي. څو کسته ما امارت اسلامي ته دغه مشوره ورکړې ده. دا کسان نه غواړي. دا خلک د دې ملک نمایندګي نشي کولی، دا ځای نشي پیدا کولی. دا به ذلیله کېږي، دربدره کېږي به. زه امارت هم د دې په خباثت اوس الحمدلله پوه سوی دی. مخته به موږ مشورې ورته ویل، نور علماو به هم ورته ویلې. نن په دې پوه سو چې دغه یو اسلامي نقطه چې دلته قرار پیدا کوي په بر صغیر کې د مسلمانانو حتی په ټوله دنیا کې یو هیواد چې اسلامي هیواد دا شان عقیده لري لکه دغه اوس چې د مجاهدینو کوم نظام دی، دا په ټوله دنیا کې مثال اوس نه لري. نو خود د دنیا کافران، اسرائیل، یهود، نصارا ټول دا غواړي د داعش په نامه، د وابي په نامه، د سلفي په نامه ټول دې ته جوړ کړي چې دغه نظام بیا د خاورو سره خاورې کړي. د دې تمویل وګوره، د دې شفاخانې وګوره، د دې ځای وګوره د کومه ځای راځي، د کومه ځای حمایت کیږي. نو معززینو قدرمنو، واقعا دا خبره د پر ځای ده. علما به د دې پر خلاف باندې فتواوې ورکوي. الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا، دا اسلامي رسیب چې دا سنت کوي ولا تفرقوا. تاسو مسره یو بل خوا ته ځغلئ، تاسو تفریق او اختلاف مه پیدا کوئ. معززینو قدرمنو، په دې خاطر چې د مرشد مبارک اجاغا صاحب رحمه الله مبارک پر برابر باندې څه اشعار شان وویل سول. د مبارک جار ما ور سره یو څه خصوصي رابطه مو په سفرو کې سره ملګری وکړو. د چې بسارات راووتی ما او د پټ سیر دالته دا او د په مل مستعب سدی مبارک نکلی چې مجاهدینو ته ولاړ سي. دالته زما سره ملګری ناشتي ما دای زیتون وروسته چې خطه تورل د خطه مجاهدین مراټول کدلته د مبارک پټو اوار کې وظیفه واستلې. سبحان الله، حقيقي حنفیت دالته وجود درلودي، هغه علم رباني، هغه علم حقيقي. نعره تکبیر، نعره تکبیر. هغه دالته وجود درلودي. ستاسو جار سم د چې کمی خبرې کولې دا د په اصل کې د اصلي دیوبندیت دغه، هغه اصلي حنفیت دغه، هغه اصلي حقیقت دغه، هغه د ملک اصلي قانون دغه. ځکه حنفي ملک مو دی. امارت اسلامي په لایحو کې لیکلي دي چې د زموږ په ملک کې غیر له حنفیت بل دعوت منع دی. نو دا حقيقي حنفیت وو، دا شاهي اولیاء فی زمانه وو. دا شاهي اولیاء د قربان سم د مبارک ماته دا خبره کول چې موږ به مجاهدینو کې کار کوو. دا مجاهدین ډیر قدرمن دي، ډیر عزتمن دي. یو وخت دوه استشهادیانو مبارکانو ماته دا خبره وکړه، دا په ورځ د قیامت هم دا شهیدی ادا کوم ستاسو حضور کې ولاړم. پټه دا خبره راته وکړه، ته د مرشد مبارک سره موږ ته دعا وغواړه چې موږ هغه صحیح هدف ته د امریکانو لوی مرکز ته ځان ورسوو. ما دلته د مجلس ته سره ډیر دی، بیا به یوازې خبره ورسره یاداوري. تاسو خبره ورسره شریک کړم. ماستان چې ما د یوازې سو ډوډۍ مې ورته کښېښول، مال هغه دوه ځوانان تاولیدل، هغه ماته یو خبر وایي هو هغه دوه استشهادیانو دا خبره ماته د باندې د تحفظانو کړې ده. د ماته دلته زما په حضور کې دا هغه دوه استشهادیانو خبره و. سبحان الله، سبحان الله. دا حقیقت، دا حقيقي حنفیت، دا یو لوی هستی د عرفان. الله عز وجل دې د طریقه بیا هم ژوندۍ لري. معززینو قدرمنو، که په حقیقت کې تاسو د حنفیت نمایندګي کوئ دا تګلاره مه پرېږدئ. که مو اصلي حنفیت په کار وي، اصلي حقیقت مو په کار و، په دغه رسۍ پسې لاسونه ګیر کړئ. دغه لاره د نجات. د یو ورځ ملا مهدي صاحب خان په هغه وخت کې د زابل والي و، یو مجلس په مجلس کې دی مبارک ورته وایي هغه څوک چې د خښتو بټۍ لري او دا د خښتو بټۍ بل چاته موتې ورکوي، هغه خپله کلا جنې جوړوي، خپل کوټې جنې جوړوي. احسان دی که نه دی احسان؟ که نه بټۍ د بل چا ده، خښتې تا ته درکوي، احسان دی کوه. هو ولې نه دی احسان؟ نو د مبارک دا خښتې جوړولې مدرسه رحمانیه ام المدارس او د ده طریقت دا انسانان حقیقت ته جوړول. د ده شاګردان، د ده مریدان چې ما ته معلوم دي چې څونه استشهادي عملیې کړي دي او څونه ککرې قرباني کړي دي، څونه پر اسلام باندې مین و عاشقان و. نو د یادولو وخت نسته چې زه څه بیلګې مې درته ویلې وای. نو قدرمنو علماو، ستاسو جار سم الله عز وجل دی پر موږ تاسو ټولو باندې ورحمیږي. وخت نا وخت دی، په دې خاطر خبرې مو په زړه کې را سره ډېرې شته چې موږ د دغه ولس بیا د کندهار په ولایت کې در اوسه موږ نه جمع سوي. استغفر الله لي ولنا ولکم ولسائرین. راځئ چې کړو په ګډه نور ودان افغانستان، راځئ چې کړو په ګډه نور ودان افغانستان.
پردی ته به نه پرېږدو خپل ګران افغانستان لاسونه به تڼاکې کړو خولې به پکښې توی کړو لاسونه به تڼاکې کړو خولې به پکښې توی کړو نو سیال به کړو بیا هله د جهان افغانستان قربان کوو لاسونه یو له بله سي په مینه قربان کوو لاسونه یو له بله سي په مینه پرېږدي به راته خپل دشمنان افغانستان پردی ته به نه پرېږدو خپل ګران افغانستان جزاک الله خیر الجزا واحسن الجزاء بارک الله دا و د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ څخه راغلی قدرمن او مجاهد میلمه شیخ الحدیث والتفسیر محترم مولوي عبدالباري اغا صاحب د ده څخه یوه نړۍ مننه کوم الله رب العزت دې د ده په عمر او علم کې برکات واچوي